سلام او درود بر سردار دو جهان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ بیاست، د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ. زه یم احمدي احمدي. غواړم چې کله موږ نوی انیمیټ په بازار کې واخلو او د ژرندې دپاره یا د برمې دپاره یا د کوهي د څا دپاره موږ باید چې دی څنګه عیار کړو، کومو پروګرامو ته زموږ ضرورت دی. نو ملګرو یوه ارزو هیله لرم که چیرې تاسې موږ سره په چینل کې نوي یاست او احمدي احمدي چینل مو نه سبسکرایب کړی، سبسکرایب یې کړئ او لایک یې کړئ، کمنټ یې کړئ، ځکه موږ ستاسې دپاره داسې پروګرامو ویډیوې جوړوو او خدای دې وکړي چې تاسې څه ځینې زده کړئ. نو راځو د پروګرام په اړه پروګرام درسره شریکو. اوس دا انیمیټ دی ملګرو. نو دا انیمیټ چې موږ دی نوی رانیولی دی، دی موږ څنګه باید چې د ده سیټینګ وکړو او دی څنګه برابر کړو د برمې دپاره. مثلا اوس راځو اول دواره پی آر جي بټن و، پی آر جي چې مو وواله، یو خو موږ ده ته دا معلوموو چې څه یې ورته تړلي دي، څو سولرې مو ورته بسته کړي دي. مثلا موږ اوس دې ته 10 سولرې بسته کړي دي، غواړو چې 3 انچه 2 انچه 1 انچ 4 انچه مایع ورباندې وچلوو. نو بیا به مشین معلومات ځان ته کوو چې مشین هغه د 380 دی که 220 دی. نو چې 380 یې نو موږ به راسو اول به د 380 پروګرام وکړو. مثلا پی آر جي بټن مو ووهل، بیا په دا نښان باندې موږ ځو پی ای ته. دا پی ای بولي. نو دلته موږ ډېر سیټینګونه شته، په دې کې موږ د دې سیټینګ ماضي کوو چې موږ سمرسیبل په خپل مقدار ورته ودرو. ډیټا انټر مو ورباندې ووهل. اوس دلته پی ای 00 راغلی. نو دا چې دی هغه نه خلاصېږي، دا خپل کوډونه غواړي. مثلا اوس دلته 50 راغله، دی خپل کوډ غواړي. عام کوډ د انیمیټ دا چې دی هغه 40.2.1 دی او کله کله انیمیټ په دا کوډ نشي خلاصه. نو بیا د دې سر د خواڅه چې دا په شفت بټن دا 0 ښوري، مثلا ګوره شفت بټن مو ووهل، دا سر یې وښوره. دا بیا دایم کوډ دی 3.128 او کله په دې نشي خلاصه، بیا چې دا کوم 0 ښوري په دا کې دې خوا کې صرف 11 جوړ کړو، په دې خلاصېږي. او که په دې هم دا کوډ نشو خلاص، بیا د شفت بټن و په د اخره خوا کې چې دا کوم دریم 0 ښوري په دې کې 111 و. نو دا د دې انیمیټ عام انیمیټ کوډونه دي او دغه د پی ای پروګرام ته موږ دی پرېږدي. مثلا اوس به موږ دلته خپل کوډ ورکړو 40 2 اویا دا 2 اویا دا یو، دا ډیټا انټر مو ورباندې ووهو. اوس دا موږ خپل پروګرام ته پرېښو پی ای 01 راغلی. اوس په دې ځای کې زموږ کار د دې سره دی چې سمرسیبل 380 ته واړو. دا به په دا بټن باندې 4 کړو. مثلا دا ډیټا انټر مو ورباندې ووهل. اوس دلته موږ دی ما دلته دی په 280 درولی دی. نو که غواړو چې 380 یې کړو، شفت بټن ووهو. اوس دا کوم یو چې ښوري هغه ټول ته حرکت ورکولی شي، به دا بټن پورته او کښته کېږي. مثلا اوس دا د موږ 280 درولی دی، 380 کوم یا مزې صرف ور اوکې کړه. ځکه اوس نه اوکې کړو چې دوی ما د کور د برق دپاره جوړ کړی دی، پر 280 م درولی دی. د کور برق کار ځینې اخلمه، دا به داسې ورباندې اوکې کړو. او بیا به راسو بل کوم پروګرام موږ ته دلته دی په کار راځي، ورپسې پروګرام چې دی راځو پی بي ته، پی 0 پی بي ته رالو، پی بي ته رالو، دا به اوکې کړو او پی بي 01. ګورې عام ملګرو چې کله انیمیټ عیار سي، دا کوم 0 چې ښوري دا یې وي. اوس دلته موږ دی یو نه دی یو کړی، 0 کړی مو دی. په دې خاطر باندې
دا که اوس پر سمرسیبل باندې دی پر صفر ولاړ وي چې کله د سمرسیبل یو لاین وسوځل سي نو هغه یو لاین برق ور نه کړي بیا دلته پاټ راځي د اس پي او پاټ هغه پاټ یې بند دی بس صرف د بټن حساب پر 28 28 فریکونسي باندې چلیږي نور حساب مخته نه وړي موږ ته دا پاټ بند وي که دا یو کو چې یو یې کو بیا هغه پاټ ښکاره کوي که صفر کو مثال صفر یې غیر فعاله دی یو یې فعاله دی نو دوی ما خو دلته پر صفر درولی ځکه موږ د کور کار ځینې اخو دغه سپلایي مو ورته تړلې ده چې د کور برق ځینې اخو که اوس دا زه ورته صفر یو کړم ورته یو یې کړم بیا دی سپلایي نشي چلولی د اس پي او علامه راوړي دا به یو وي او دا به وکې کړو ورپسې به ورسو څلور ته په څلور کې اوس موږ دی پر اویا باندې درولی دی دا په هغه صورت کې شمسۍ لږ وي مایي چې باید چې سړی پر اویا ودروي او که شمسۍ زیاتې ولې مثلا در شل دېرش داسې څلوېښت شمسۍ په 2 سیریزه په 3 سیریزه په 4 سیریزه کې وي مثلا د ژرندې کار یې ځینې اخیستی 5 سیریزه کې وي بیا به دا پر 110 ورته درو په 110 د شیفت بټن و چې دوی کوم حرکت شروع کوي 110 دا بس وکې که بس بلا کار خلاص و نو ځکه ما اوس دی پرې پر اویا درولی چې د کور بر کار ځینې اخو همداسې پر 15 دا به چې پر 15,000 ولاړ دا سمرسیبل یې زیړ دی او ورپسې پروګرام د چش پروګرام چې ورکو ورپسې ګوره اول لور چې موږ دی رانیسو به چې دی موږ یا رشټور کړو د کور ته مخکې یار به دی رشټور ورکړو رشټور چې کېږي په پی صفر سره هغه به وکې کړو بیا پی صفر یو راځي دا نښه مازې لاندې 11 راځي دا 11 چې دې وکې کړه دلته په دې ځای کې 3 اپشنه دي صفر یې غیر فعاله دی یو یې فعاله دي که دې یو کوي وکې دي که رشټور دي کړل چې کوم سیسټم ستاسو په بټن کې ورک کړلو هغه سیسټم ټوله به زده ختموي بالا چې رشټور دې ورکړي نو ځکه موږ اوس رشټور نه ورکړو موږ د کور کار ځینې اخلو دا یو که یو یې کوي وکې بس دا بالا رشټور شو ځکه اوس موږ نه رشټور کوو او ورپسې چې بیا د دې حساب دغه ده موږ ته معلوم سي چې په څونې وخت کې دا بټن باید چې سټارټ سي په څونې وخت کې باید چې دا بنده سي د دې دپاره پی 11 اوس دا پر 10 ثانیې پر 10 سکنټه ولاړ دی په 10 سکنټه کې دی سټارټېږي که دا غواړو موږ یې لږ وخت ورکړو لږ وخت ورکولی سو که ډېر وخت ورکړو ډېر وخت ورکولی سو او په 12 کې چې بیا دی هغه د بندېدو سیسټم دی چې په دا وخت کې دی هغه چې دی چش کېږي بندېږي نو دا پروګرام څخه به راوځو ورپسې به ورسو خپل مهم پروګرام ته چې پی 2 دی پی 2 به وکې په پی 2 کې دی موږ ته چش راښیي د بټن کیلو واټ به سموو د سمرسیبل ایچ زیډ به سموو دا شیان به سموو پی 2 مو وکې کړئ رالو دلته پی 2 صفر په دغه ځای کې د سمرسیبل په دغه ځای کې چې دی هغه بټن پر د بټن امپیر ولاړ دی پی 2 صفر یو پر دا کیلوواټ موږ درولی دی چې دا موږ د کور کار نو دی او دا به وکې کړو پی 2 دا ایچ زیډ دی چې مثال موږ 15,000 باندې هلته دی درولی دی نو چې هغه 15,000 دلته په دغه هم ښکاره کړي پر صفحه هم ښکاره کړي دا به وکې کړو 3 دی دا د سپیډ دی او 4 کې چې دی پر 280 ولټ مې درولی دی او ورپسې د سمرسیبل ایچ زیډ چې دی هغه په پی صفر کې دی پی صفر مو وکې کړئ 5مې خانې ته رالو دا یې زیډ دی که غواړو چې دی کم کو کمیږي که غواړو چې دی زیات کو زیاتېږي ما پر 5,500 درولی دی دا د 5,500 باندې اوس ما دی وکې کړئ